په خپل ژوند کې ځان ته مقصد وټاکئ. بعض وخت کېدای شي تاسو هغه مقصد ته ونه رسېږئ، نو کوشش کوئ چې هره هفته ځان ته یو مقصد وټاکئ، هره میاشت یو مقصد ځان ته وټاکئ او هر کال ځان ته یو مقصد وټاکئ. که هغه مقصد ته ونه رسېږئ، تاسو دا اړوند تشویش مه کوئ، د ناکامۍ احساس مه کوئ او بل هدف ځان ته ټاکئ. هیڅ انسان په دا دنیا کې تر بل انسان غواړه نه دی او هیڅ انسان داسې نشته چې موږ ووایو چې دغه سازمان یا دغه حزب یا دغه دولت را بل دولت ښه دی. هر انسان ښهوالی، بدوالی، مثبت ټکي او منفي ټکي لري. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومنئ او خپل ژوند ته هدفونه وټاکئ. مثلا بعضې انسانان هدف ټاکي چې زه غواړم ډاکټره سم. یوه ښځه بیا هدف ټاکي وایي زه غواړم واده وکړم، ښه مور سم، ښه میرمن سم، ښه اندرور سم، ښه مژور سم. دا ټوله د ژوند هدفونه دي. یعنې هیڅ انسان پر بل انسان باندې برتري نه لري. هغه څوک چې ښه ډاکټره سوي او هغه ښځه چې ښه میرمن سوي، ښه مور سوي، ښه پلار سوي، یو در بل سره دغه نه لري، برتري نه لري. بعضې ښځې چې په کورو کې ناست دي و علم یې ډېر نه کړی، دوی داسې فکر کوي چې هغه باسواده ښځې تر ما ډېرې غوړې دي، ولا پلانکۍ انجینره سول، پلانکۍ ډاکټره سول، پلانکۍ قابله سول، پلانکۍ چی سول، زه نو هېڅ شی نه سولم. هر انسان چې خپل په ځان کې یو هدف ټاکي او هغه هدف ته ځان رسوي او کامیابي ترلاسه کوي، هغه انسانان چې دي هغوی با هدفه انسانان دي، کامیابه انسانان دي او پر هېڅ چا باندې هېڅوک برتري نه لري. نو کله چې تاسو د کور ښځې یاست، دا په یاد ولرئ چې تاسو هم اتل یاست، تاسو هم هدفونه لري. بعضې نارینه دي ښه ډیګري واخلي، ښه ماسټري واخلي، ښه دکتورا واخلي، نور نارینه بیا یو صادقه ښه پلار پاده سوي، خپل د اولادو دپاره یې غذا راوړي، پاکه روزي یې ورته پیدا کړي، ښه ډوډۍ یې ورکړي. دا کم کسان دي تاسو هېڅ وخت دا احساس مه کوئ چې ولا پلانکي ښه تحصیل وکړئ، زه چی شولم کور ته سوداوې راوړم. هغه نارینه چې ښه پلار ثابت سوی، ښه ورور ثابت سوی، ښه میړه ثابت سوی، او هغه میرمن چې ښه میرمن ثابته سوي، ښه مور او یا هم ښه مژور ثابته سوي، هغوی هم د هغه انسانانو سره یو شی دي، کوم انسانان چې په تحصیل کې هدف ته رسېدلي. نو هیڅ انسان پر بل انسان باندې برتري نه لري او کوشش وکړي خپل ارزښتونه وپېژنئ او د ځان سره مینه ولري.